مننه صدر صاحب په اجازه باندې اول یو ټپویزه ده وایي څوک مې د حاله نه خبرېږي زما خو زړه پسې ورانېږي خدایه چې دا بسې چل کېږي خلک په شور باندې ویښېږي ما د پښتون خاموشي خوب ته نه پرېږدي نه مننه او د انور په سر بابا له لاړه بدلی تقدیر بابا له لاړه وړي مې تصویر بابا له لاړه او د منګاپیر بابا له لاړه د سر صادر په غوړوي سوال پې کوي مننه یو دوه شعرونه دي وایي په مینه کې نشي خیر په قار راواړوه په مینه کې نشي خیر په قار راواړوه خو سترګې د جانانه بس یو وار راواړوه مننه په مینه کې نشي خیر په قار راواړوه خو سترګې د جانانه بس یو وار راواړوه او امیر صاحب مونږ سم یو مونږ نه کېنه په قلاره امیر صاحب مونږ سم یو مونږ نه کېنه په قلاره دا کوم چې د بیلارې دا په لار راواړوه مننه یو زوړ کلام ورته ووایم وایي زما د قتل اهتمام دی ستا پام دی زما د قتل اهتمام دی ستا پام دی سنبال کړی ځان ګل پام دی ستا پام دی او دې سړي مدام پردی حق ته خوړلی دا هغوس دی چې احرام دی ستا پام دی دې سړي مدام پردی حق ته خوړلی نن هغوس دی چې احرام دی ستا پام دی او زه د یار په څنګ کې چا یم لیدلی په ما هسې دا الزام دی ستا پام دی زه د یار په څنګ کې چا یم لیدلی په ما هسې دا الزام دی ستا پام دی او چې هغه ترېنه د تلې خونې نشته که نه هغه کله و هغه بام دی ستا پام دی مننه چې هغه ترېنه د تلې خونې نشته ګنې هغه کله و هغه بام دی ستا پام دی او د ساقي لاس کې تسبیح دی وخت بدل دی او د مولا په لاس کې جام دی ستا پام دی مننه د ساقي لاس کې تسبیح دی وخت بدل دی او د مولا په لاس کې جام دی ستا پام دی او دا چې ظلم په ځان ویني بیا هم چوپ دی دا سړی ذهني غلام دی ستا پام دی مننه دا چې ظلم په ځان ویني بیا هم چوپ دی دا سړی ذهني غلام دی ستا پام دی او لا تر اوسه ستا په نوم باندې جانانه ساحر هغسې بدنام دی ستا پام دی مننه